نبوي سیرات سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. د سیرت خبرونه هر ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای جل جلاله الحمد او ثنا ویلو وروسته درود او سلام دی پر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. د شریعت غږ راډیو محترم اوریدونکو او د نبوي سیرت د خبرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوښ او خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې سهار مو د لوی خدای جل جلاله په عبادت سره پیل کړی وي او همداراز خپرونه په غور سره تر پای پورې واورئ. دا دی په همدې هیلې خپرونه پیلوو. عزتمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د نبوي مبارکو اخلاقو په اړوند تاسې دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې معلومات درکاندم. دا د حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم د مقدس ژوند هغه برخه ده چې په دې برخه کې د دوی ژوندون د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام او مصلحانو څخه څرګند او ممتاز لیدل کیږي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپله د خپل تعلیم یوه ښکاره نمونه وه. هغه به چې په عامو ټولنو کې خلکو ته څه ویل، په خپل کور او خلوتخانه کې به هم همغه راز لیدل کېده او د کوم عمل او اخلاقو چې به یې خلکو ته درسونه ورکول، د خپل ځان څخه به د هغو درسونو عملی تصویر جوړاوه. د انسان په اخلاقو او رازونو بې د هغه د خپلې کړې یا میرمنې څخه بل څوک پوره نشي پوهېدلی. یو څو صحابه کرام حضرت عایشې بیبي ته راغلل او د هغې څخه یې دا غوښتنه وکړه چې موږ ته د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق بیان کړه. هغې له دغو صحابو نه پوښتنه وکړه چې تاسې قرآن عظیم شان نه لولئ؟ یعنی د پیغمبر اخلاق قرآن عظیم شان و. که څه هم دا موجود آسمانی صحیفې د خپلو داعیانو او نبیانو د ډیرو ښو خبرو ډیرې غوره نمونې دي، لیکن آیا په دغو صحیفو کې یو توری او حرف هم د خپلو مبلغانو د عمل مدعي شته؟ مګر قرآن عظیم شان د زرګونو مخالفتونو او دښمنانو په ډلو کې د خپل حامل او حق ته رابلونکي په خصوص کې په جګ آواز دا اعلان کوي چې وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ای محمده ته د ډیرو جګو اخلاقو خاوند یې. بې پروا تعقید نن د ځینو خلکو او یا په بل اصطلاح درته وایم چې د 1,000 تقریبا 400 کلونو نه وروسته دوی ته سنګدل یعنې د سخت زړه خاوند وایي. لیکن په هغه وخت کې چې دغه ټول شیان او کارونه کېدل، قرآن عظیم شان په خپله د دښمنانو په ټولو غونډو او ټولنو کې د جناب پیغمبر په خصوص کې دا شهادت ورکاوه چې د خدای په فضل او عنایت ته د هغو سره په نرمۍ پیش آمد کوي، او که ته سخت زړی او د بد خوی خاوند وای نو دا خلک به تا څخه لرې او جلا شوي وای. په بل ځای کې فرمایي تاسې ته له تاسې نه یو پیغمبر راغی، په هغه ستاسې تکلیف ډیر سخت تیریږي، هغه ستاسې د ښېګڼې وږی ده.
د ایمان په خاوندانو ډیر نرم او مهربان دی. د اخلاقو په مسله کې چې کومه لویه غلطي شوې ده هغه دا ده چې په خلکو کې د جناب پیغمبر د پیغمبرانه اخلاقو مظهر یوازې رحم، رفعت، تواضع او خاکساري ګڼل شوې ده. حال دا چې اخلاق هغه شی دي چې هغه د ژوندانه په هر ګوټ او د واقعاتو په هر اړخ کې څرګندېږي او د اخلاقو په ارته او پراخ لمن کې دوست و دښمن، خپل و پردی، لوی و کوچنی، خوار او بډای، روغ او جنگ، خلوت او جلوت ټول شامل دي. او د اخلاقو په ارته او پراخ لمن کې دغه ټول شیان نغښتي او ځای شوي دي. نو باید په نبوي اخلاقو له دې لپاره بحث وکړی شي. مخکې له دې چې د جناب پیغمبر د اخلاقو په شاوخوا کې جزئي او تفصیلي واقعات بیان شي، د هغو صحابه کرامو بیانونه دلته تاسو ته در اورو چې هغوی د جناب پیغمبر په حضور او خدمت کې مودې او کلونه تیر کړي دي. او دغه خلک د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د دفتر د یو توري څخه خبر او د هغو په اسرارو پوه. په دنیا کې د انسان د حالاتو نه ښځه د خاوند په حالاتو له هر چا نه پوره او خبره وي. حضرت خدیجه الکبرا چې د نبوت نه وړاندې او د نبوت نه وروسته تر 25 کلونو پورې دوی سره د ښځې او ماینې په حیث یو ځای ژوند کړی و. د وحی د ابتدا او آغاز په زمانه کې به یې جناب پیغمبر ته په دې الفاظو تسلی ورکوله چې هیڅ کله نه، زما د په خدای قسم وي خدای به تا هیڅ کله خفه او غمجن نه کړي. ته خلکو سره صله رحمي کوي، د پوروړو بارونه په اوږو اخلي، غریبانو سره مرسته کوي، د میلمنو لمانځنه کوي او هغوی ته ډوډۍ ورکوي، د حق مرسته کوي او د غمونو او مصیبتونو په وخت کې د خلکو په کاریږي. په امهات المؤمنین یعنی د حضرت جناب پیغمبر په مبارکو کړو کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه ډیر د جناب پیغمبر اوصاف بل چا په دومره تفصیل سره نه دي بیان کړي. دا مبارکه بیبي وایي چې جناب پیغمبر ته د بدو او سپکو ویلو عادت بیخي نه درلود او د بدو په مقابل کې به چا سره بد نه کول، بلکې د هغو د بدو نه به تیریده او هغه به یې معاف کاوه. که دوی ته به په دوو خبرو کې اختیار ورکړ شو نو په هغو کې به هغه خبره خوښوله چې هغه به آسانه وه، په دې شرط چې هغه به ګناه نه وه، او که هغه به ګناه وه نو ډډه به یې ورڅخه کوله. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ کله له چا نه په خپلو شخصي چارو او معاملو کې بدل او انتقام نه دی اخیستی. لیکن که چا به د لوی خدای جل جلاله د حکم نه مخالفت وکړ نو خدای جل جلاله به هغه څخه انتقام او بدل اخیستی، یعنی جناب پیغمبر به د لوی خدای جل جلاله لخوا د خدای د حکمونو سره سم په هغه حد جاری کاوه. حضرت جناب پیغمبر هیڅ کله د چا د نامه د اخیستلو نه وروسته په کوم مسلمان لعنت نه دی ویلی، او نه حضرت نبی کریم کومه مینځه او یا مری، او نه کومه ښځه او کوم خادم او یا کوم څاروی په خپل لاس نه دی وهلی. پیغمبر علیه السلام هیڅ کله د چا غوښتنه نه ده رد کړې، لیکن په دې شرط چې هغه به ناروا غوښتنه نه وه. پیغمبر علیه السلام به کور ته په داسې حال کې ننوته چې ټنډه به یې خلاصه او خوله به یې له خندانه ډکه وه. کله چې به دوی د دوستانو سره په مجلس کې ناست وه نو هیڅ کله به یې پښې نه غځولې او خبرې به یې په داسې دمه دمه او کراره کولې که چا به یادولې نو یادولی به یې شوې. د حضرت علی کرم الله وجهه څخه چې حضرت جناب پیغمبر روزلی او د نبوت د ابتدا نه تر پایه پورې یې د دوی په مقدس خدمت کې تقریبا 23 کلونه تیر کړي وه. او یو ځل حضرت امام حسین د جناب پیغمبر د اخلاقو او د عادتونو په خصوص کې پوښتنه وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه ورته په جواب کې وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم د خلاصې ټنډې، نرم خوی او مهربانه طبیعت خاوند و او د سخت زړه او تنګ نظر خاوند نه و. د چا په مقابل کې به یې شور نه کاوه
او نه به یې کومه بده خبره له خولې څخه وستله. عیبجو او سختګیر نه وه. که کومه خبره به یې خوښه نه شوه نو په هغې به یې سترګې پټولې او اغماض به یې پیکاوه، او که چا به ورڅخه د هغې خبرې د منلو هیله کوله نو هغه به یې نه ناامیده کاوه او نه به یې ورنه د هغې منظورول څرګندول، یعنې په ښکاره او څرګند ډول به یې د هغه تردید او د هغه رد نه کاوه، بلکې چپ به اوسېده او څوک چې به د دوی په مطلب پوهېدل نو هغوی به د دوی د وضعیت څخه په اصل مطلب پوهېدل. جناب پیغمبر له دریو خبرو څخه خپل ځان بیخي خلاص کړی و، د بحث او مباحثې نه او د ضرورت څخه د زیاتو خبرو نه، او په کومه چې به یې مطلب نه و، یعنې د بې مطلبه خبرو نه یې ځان ژغورل. د نورو خلکو په خصوص کې به هم له دریو خبرو څخه ډډه او پرهیز کاوه. چاته به یې بد نه ویل، د چا عیبونه به یې نه په ګوته کول، او نه به یې د چا د شخصي او پټو حالاتو د معلومولو هڅه او لټه کوله. هغه خبرې به یې کولې چې د هغو څخه به ګټوره نتیجه اخیستل کېده. کله چې به جناب پیغمبر مبارک خبرې کولې نو صحابه کرام به د دوی د خبرو د اوریدلو لپاره داسې غلي او ځوړند سرونه ناست وه لکه چې په سرونو یې مرغان ناست وي. او کله چې به دوی چپ شول نو وروسته به صحابه کرامو خپلو کې سره په خبرو پیل وکاوه، او که بل چا به خبرې کولې نو تر څو چې به د هغه سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې تر هغې به دوی غلي ناست وه، او د هغه خبرې به یې په ډېر دقت سره اورېدلې. په کومه خبره چې به خلکو وخندل نو دوی به هم مسک شول، په کومه خبره به چې خلکو تعجب وکړ نو دوی به هم تعجب کاوه، او که د باندې څخه به کوم نابلده شخص راغی او په بې باکۍ سره به یې خبرې وکړي نو دوی به صبر او تحمل کاوه. د نورو څخه به یې خپله ستاینه او تعریف اورېدل نه خوښېدل، لیکن که چا به د دوی د احسان او انعام په مقابل کې له دوی څخه مننه وکړه نو هغه مننه به یې قبلوله تر څو چې به خبرې کوونکي خپلې خبرې نه وي خلاصې کړي او دی به نه و چپ شوی نو دوی به د هغه خبره نه پرې کوله. جناب پیغمبر ډیر زیات فیاض، ډیر رښتینی، ډیر زیاتر د نرم طبیعت خاوند او ډیر خوږ او ښه صحبت کوونکی و. که چا به دوی دفتن ولیدل نو مرعوب به شو، لیکن څومره چې به ورسره آشنا کېده نو همغومره به یې ورسره مینه پیدا کېدله. هند ابن ابي حاله چې د جناب پیغمبر په خوا کې روزل شوی و وایي چې جناب پیغمبر د ډیر نرم طبیعت خاوند و او د سخت مزاج خاوند و. په چا باندې به یې سپکه نه پیرزو کېدله، په وړو وړو خبرو به یې د خلکو څخه مننه کوله، کوم شی ته به یې چې بد نه ویل، هر ډول خواړه چې به یې مخې ته کېښودل شول هغه به یې خوړل او بد به یې نه ورته ویل. که چا به د یوه حق کار مخالفت وکړ نو دوی به په قهر او غوسه کېدل او د هغه پوره حمایت او مرسته به یې کوله، لیکن په خپله شخصي معامله کې دوی هیڅ چیرې نه دي په قهر شوي او نه یې د چا نه د بدل او کسات د اخیستو هڅه کړې ده. د سیرت خپرونه هره ورځ د سهار له 6:30 تر 7 بجو پورې له شریعت غږ راډیو څخه واورئ. د اخلاقو د ټولو نه لومړی او ضروري اړخ دا دی چې انسان هر کار او عمل چې د ځان لپاره خوښ کړي په هغه کار او عمل په داسې استقلال سره ټینګار کوي لکه چې دغه کار د ده دوهم فطرت وي، او یا په بل عبارت دغه کار د ده دوهم فطرت ګرځېدلی وي. پرته د انسان څخه د نړۍ نور ټول مخلوقات یوازې یو کار کولی شي او هغوی فطرتاً په دغه کار او وظیفه مکلف وي. لمر یوازې رڼا ورکوي، یعنې لمر ته یوازې د رڼا ورکولو کار سپارل شوی ده، نه د تیارې کولو کار. شپه تیارې خپروي
او د رڼا علت نشي کېدلی. ونې یوازې په خپل موسم او وخت کې حاصل نیسي او د پسرلي په وخت کې ګلان سپړي. د حیواناتو او ژویو یو فرد د خپلو نوعي افعالو او اخلاقو څخه یوه ذره تجاوز او تیری نشي کولی. لیکن انسان د لوی خدای جل جلاله لخوا مختار پیدا شوی ده. دی لمر هم دی او د شپې تیاره هم. د ده د جوهر ونه په هر وخت او موسم کې میوې نیسي او د ده د اخلاقو ګلونه د پسرلي پابند او تابع نه دي او نه دی کله د نورو ژویو او حیواناتو د یو خاص قسم چارو او کارونو په کولو مجبور او مکلف دی، بلکې ده ته اختیار ورکړل شوی ده او په همدې اختیار کې د ده د مکلفیت او مسؤلیت راز پټ او مثمر دی. لیکن د اخلاقو یوه ډیره دقیقه نقطه دا ده چې هر کله انسان د خپل ځان لپاره د اخلاقو کومه ښه جنبه او خوا غوره او خوښه کړي، نو باید په هغه داسې پابند ووسیږي او په دا راز دایمي او نه بدلیدونکي ډول په هغې عمل وکړي چې سره د دې چې دی د دغه کار په کولو او نه کولو کې د اختیار خاوند وي، مګر سره د دې دی دغه کار په دا راز مداومه طریقه ادا کوي لکه چې دی د دغه کار په ځای او ترسره کولو مجبور او محذف وي. او د خلکو د ده په دغه مداومت دا یقین راشي چې دا شخص بې له دې کار څخه بل کار بیخي نشي کولی او له دې شخص څخه دغه کارونه داسې بې اختیاره صادریږي لکه چې د لمر څخه رڼا او د ونو څخه میوې او ګلانو څخه وږمې او بویونه بې اختیاره صادریږي. دا خصوصیت له ده څخه بیخي نشي جلا کېدلی. نو د همدې شي نوم استقامت او د عمل مداومت دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به په خپلو ټولو چارو او کارونو کې تل د دې اصولو پابندي کوله. دوی به چې کوم یو کار په کومه طریقه او کوم وخت شروع کړ، نو په دغه کار به یې ټینګ ولاړ و او هغه کار او عمل به یې په هغه طریقه او هغه وخت په ځای او ترسره کاوه. لکه چې زموږ په شریعت کې د سنت لفظ هم له دې اصولو څخه پیدا شوی ده، ځکه چې سنت په شریعت کې د هغه فعل او عمل نوم دی چې په هغه فعل او عمل جناب پیغمبر د تل لپاره مداومت کړی دی او بې د یو قوي معنی څخه یې دغه فعل او عمل هیڅکله نه و پریښی. نو په دې اساس په شریعت کې ټول سنن یعنی ټول سنت کارونه په حقیقت کې د دوی د حال د استقامت او د عمل د مداومت هغه ښکاره او څرګند مثالونه دي چې انکار ورڅخه نشي کېدلی. موږ وړاندې د جناب پیغمبر په معاملاتو تر یوې اندازې بحث کړی ده. له دغه بحث څخه به قدرمنو اوریدونکو ته دا خبره معلومه شوې وي چې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اخلاق او عملونه څومره پاخه او مستحکم و او دا حقیقت به ورته په پوره ډول ښکاره او ثابت شوی وي چې د جناب پیغمبر اخلاق او عملونه دومره پاخه او مستحکم و چې په ټول عمر کې به په هغوی کې د یوه ذره فرق نه پیدا کېده. یو ځل یو شخص د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عبادتونو او عملونو په شاوخوا کې پوښتنه وکړه چې آیا دا کارونه به جناب پیغمبر په یو مخصوصه ورځ کې کول؟ هغې ورته په ځواب کې وویل چې د جناب پیغمبر عمل د اوږده باران ژړی او زبل غوندې وه چې یو ځل به شروع شو نو نه به درېده. همدغه راز د جناب پیغمبر حال و چې په یوه کار به یې یو وار پیل وکړ نو تل به یې هغه په ډېرې پابندۍ سره ادا او په ځای کاوه. بیا به یې فرمایل چې جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کولی شول له تاسې څخه څوک هغه کولی شي. په بل روایت کې راغلی دي چې هغه وایي هر کله به چې جناب پیغمبر کوم کار کاوه نو په هغه به یې مداومت کاوه. له دې کبله جناب پیغمبر په خپله فرمایلی دي چې د ټولو نه خدای ته ګرانه هغه عمل دی چې په هغه انسان مداومت وکړي. حضرت جناب پیغمبر به د شپې پاڅېده او عبادت به یې کاوه. حضرت عایشه بیبي وایي چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د شپې عبادت نه دی پرېښودلی
که کله کله به یې مبارک مزاج سست او یا ښه نه و نو دغه عبادت به یې په ناسته کاوه. حضرت جریر ابن عبدالله یو صحابي دی. دی هر کله چې جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابي به لیده نو د مینې نه په ډکه خوله به مسک شو. دا صحابي وایي چې هیڅ کله داسې نه ده پېښ شوي چې زه د دوی مبارک حضور ته ورغلی یم او دوی د مینې څخه ماته نه وي مسک شوي. کوم یو کار دپاره چې به دوی کوم وخت ټاکلی و په هغه کې به یې بیخي تغییر نه راته. د لمانځه او تسبیح و تحلیل د وختونو او د نوافلو په شمیر او د خوب او بیدارۍ په ټاکلو ساعتونو او د هر شخص سره د ملاقات او لیدلو کتلو په طرز او اندازه کې هیڅ کله کوم فرق نه دی راغلی. او اوس دغه چارې او کارونه د مسلمانانو د ژوندانه دستورالعمل دي. حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، حضرت انس، حضرت هند ابن ابي حاله او نور چې ډېرې مودې د جناب پیغمبر په خدمت کې تیرې کړي او د دوی په حضور کې اوسېدلي وه، ټول په اتفاق یوه خوله دا خبره بیانوي چې جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نرم مزاج، ښو اخلاقو، ښه خوی او خندان مخ خاوند و. په ډېر وقار او متانت به یې خبرې کولې، د هیچا زړه به یې نه خفه کاوه. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې چا سره د ملاقات په وخت کې به اول هغه ته سلام کاوه او هغه ته به یې د روغبړ او مصافحې لپاره لاسونه ورکول او که چا به د دوی سره په غوږ کې پټه خبره کوله نو تر هغې به چې هغه نه و بیرته شوی، یعنې خپله خبره به یې نه وه خلاصه کړې، نو دوی به ورڅخه مخ نه اړاوه. او په مصافحه کې د دوی دا عادت و، یعنې چاته به چې لاس ورکړ نو تر څو چې به هغه د دوی مبارک لاس نه و پریښی، دوی به د هغه لاس نه پرېښوده. او که په مجلس کې به کېناسته نو په دغه وخت کې به یې هیڅ کله خپل زنګنونه د نورو خلکو څخه نه وړاندې کول، یعنې دوی په داسې حال کې چا نه ولیدلي چې د دوی زنګنونه د مجلس له خلکو نه وړاندې وي. ډېرو مزدورانو، مینځو او مریو به جناب پیغمبر ته د دې لپاره اوبه راوړلې چې دوی په هغو اوبو کې خپل مبارک لاس کته او په خپل لاس دغه اوبه مشرنې کړي. او که دا خلک به د دغه کار دپاره په ژمي یا د ورځې او یا سهار وختي راغلل نو سره د دې به هم دوی انکار نه کاوه او د هغو دغه هیله به یې ضرور ترسره کوله. یو ځل حضرت جناب پیغمبر د سعد ابن عباده کره د هغه د لیدلو لپاره ولاړه. کله چې د هغه د کور نه یې د بیرته تللو اراده وکړه نو هغه خپل زوی قیس ته وویل چې ته د دوی په رکاب کې دوی سره ولاړ شه. جناب پیغمبر ورته وویل چې ما سره په ووښ سپور شه. قیس د ادب په لحاظ غلی شو. جناب پیغمبر ورته وفرمایل چې یا له ما سره سپور شه او یا بیرته خپل کور ته ولاړ شه. د حضرت جناب پیغمبر د دې مبارک خبرې په اثر قیس بیرته خپل کور ته راغی. یو ځل د نجاشي لخوا یو سفارت راغلی و. جناب پیغمبر دغه سفارت میلمه کړ او په خپل لاس د میلمستیا ټول کارونه ترسره کړل. صحابه کرام عرض وکړ چې موږ به دا کارونه وکړو. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د خلکو زما د دوستانو خدمت کړی نو زه هم غواړم چې په خپله د دوی خدمت وکړم. د عتبان ابن مالک چې د بدر په اصحابه و کرامو کې شمیرل کیږي د سترګو نظر کم شوی. دا د جناب پیغمبر حضور ته راغی او غوښتنه یې وکړه چې زه د خپلې محلې په مسجد کې خلکو ته لمونځ ورکوم، لیکن په باران کې مسجد ته تلل ماته ګرانیږي. نو که تاسې زما کور ته راشئ او زما په کور کې لمونځ وکړئ نو زه به په هغه ځای کې لمونځ کوم. بله ورځ جناب پیغمبر د سهار په وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ځان سره ملګری کړ او د عتبان کور ته ورغی. د هغه څخه یې پوښتنه وکړه چې زه کوم ځای کې لمونځ وکړم. هغه ورته ځای وښود. جناب پیغمبر په همغه ځای کې 2 رکعته لمونځ وکړ. د لمانځه نه وروسته خلکو جناب پیغمبر ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ډېر ټینګ ست وکړ او فی الحال حریر
چې د یو ډول خوړو نوم دی چې د کوفتې څخه جوړیږي د خوړلو لپاره راوړل. د کوڅې او محلي ټولو خلکو په دغو خوړو کې ګډون وکړ. په دغو خلکو کې چا وویل چې په دې مجلس کې مالک ابن وحشن نه لیدل کیږي. یو شخص د هغه په جواب کې وویل چې هغه منافق دی. حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې داسې خبرې مه کوئ. خلکو وویل هو، لیکن سره د دې هم هغه د منافقانو سره تار او رابطه لري. جناب پیغمبر وویل څوک چې د خدای جل جلاله لپاره لا اله الا الله ووایي، خدای جل جلاله به په هغه شخص اور حرام کړي. د هجرت په ابتدا کې په خپله جناب پیغمبر او نورو ټولو مهاجرینو د میلمنو په ډول د انصارو په کورونو کې استوګنه کوله، په دې ترتیب چې د 10 تنو یوه ډله د انصارو په یوه کور ویشل شوې وه. مقداد ابن اسود وایي چې زه په هغې ډله کې وم په کومه ډله کې چې په خپله حضرت جناب پیغمبر هم موجود و. په دغه کور کې مو څو وزې وې چې د دغو وزو په شیدو به موږ ګزاره کوله. په دې ترتیب چې شیدې به مو لوشلې، نو هر چا به په خپله برخه شیدې وڅښلې او د جناب پیغمبر برخه به یې په یوه پیاله کې پرېښودله. یوه شپه حضرت جناب پیغمبر د کوم یو ضرورت له مخې په خپل ټاکلي وخت راونه رسېده. خلکو خپله برخه شیدې وڅښلې، بیده شول. کله چې جناب پیغمبر راغی او خپله پیاله یې ولیده، نو خالي او تشه پرته وه. د دې تشې پیالې په لیدلو چوپ شو او بیا یې وویل ای خدایه، څوک چې ما ته نن خواړه راکړي ته هم هغه ته خواړه ورکړه. حضرت مقداد چاړه واخیسته او د دې لپاره پاڅېد چې یوه وزه حلاله کړي او د جناب پیغمبر لپاره د هغې غوښه پخه کړي. حضرت مقداد له دغه کار څخه منع کړی شو او یوه وزه یې بیا دوباره ولوشله. هر څومره لږې ډېرې شیدې چې ورڅخه واخیستل شوې هغه یې وڅښلې او بیده شو. په دې کار یې هیڅوک ملامت نه کړل. ابو شعیب یو انصاري و. د ده یو مری په بازار کې د غوښو دوکان درلوده، یعنې قصاب. یو ورځ ابو شعیب د جناب پیغمبر حضور ته راغی. حضرت نبی کریم د صحابه کرامو په حلقه کې ناست و او په مخ یې د لوږې نښې لیدل کېدې. ابو شعیب لاړ او خپل مرۍ ته یې وویل چې د 5 کسو لپاره ډوډۍ تیاره کړه. کله چې ډوډۍ تیاره شوه، نو ابو شعیب راغی او حضرت جناب پیغمبر ته نه غوښتنه وکړه چې له صحابه کرامو سره ما کره تشریف راوړئ. دوی ټول 15 تنه وه چې په لار کې یو بل شخص هم ورسره ملګری شو. جناب پیغمبر حضرت ابو شعیب ته وویل چې دا شخص بې له دې چې موږ ورته ست وکړو موږ سره ملګری شوی ده. که ستا اجازه وي نو دی به هم موږ سره ولاړ شي او که نه وي نو رخصت به یې کړو. ابو شعیب وویل تاسې دې هم له ځان سره دی راولئ. یو ځل جناب پیغمبر د غره په یوه دره کې په اوښ سپور روان و چې په دې وخت کې عقبه ابن عامر نومی صحابي هم له دوی سره ملګری و. جناب پیغمبر ته وویل چې ته هم ما سره په اوښ سپور شه. دې صحابي ته دا کار مناسب ښکاره نه شو چې جناب پیغمبر دې پلی وي او زه دې سپور یم. حضرت جناب پیغمبر دته بیا وویل د دوهم حکم نه انکار کول هم دې صحابي ته ګران او یوه بې ادبه کار ښکاره شو. جناب پیغمبر د اوښ نه ښکته شو او دوی په اوښ سپاره شو. په مجلسونو کې به جناب پیغمبر بې خونده خبرې او دا وضعیتونه بد ګالل. هغه به دغه کارونه چاته نه څرګندول. کله چې جناب حضرت زینب سره د جناب پیغمبر نکاح وشوه او دوی د ویلمې ډوډۍ وکړه، نو یو شمېر خلک د ډوډۍ نه وروسته هم ناست د خوړلو او په خبرو اخته پاتې شول. په دغه وخت کې لا د پردې حکم نه و نازل شوی او حضرت زینب هم په دغه مجلس کې حاضره وه. که څه هم جناب پیغمبر غوښتل چې دا خلک لاړ شي، لیکن په خوله یې څه نه ویل او خلکو هم فکر نه کاوه چې دا زموږ کار څنګه یو کار دی. جناب پیغمبر له مجلس ته پورته شو او د حضرت عایشې خونې ته ولاړ. کله چې د څه وخت ځنډ نه وروسته راغی، نو مجلس هم هغه راز تود و. دی بیا بیرته دغه مجلس ته راغی چې په دې وخت کې د پردې او حجاب مبارک آیت نازل شو. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، دا به زموږ د خپرونې راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو در واوړول. ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم،
تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.